دی خو وګورئ ملګرو نن مې درته داسې یو زبردست داسې یو خوندور ټپس راوړی ده، ډېر یو ښایسته سیټینګ مې درته راوړې ده ملګرو. هغه سیټینګ دا ده، هغه ټپس دا ده چې کله تاسې خپل موبایل خپل ملګري ته ورکړئ، یو چاته ورکړئ ملګرو، او هغه ستاسې یوټیوب استعمال کړي، ستاسې موبایل یوټیوب، فیسبوک، واتساپ استعمال کړي، ستاسې ډیټا وګوري، نو تاسو ته معلومات نه کیږي ملګرو. هغه چې هر څه ستاسو موبایل کې استعمال کړي او تاسو ته بیرته موبایل درکړي، نو تاسو ته معلومات نه کیږي چې زما ملګري زما په موبایل کې څه وکتل، څه استعمال کړل او کوم ځای ته لاړه. نو ملګرو زه به نن تاسو داسې یو ټپس، داسې یو سیټینګ، داسې یو کوډ در وښیم چې تاسې کولی شئ هغه کوډ د خپل موبایل ډایل فون کې ډایل کړئ، او د تاسو ملګري چې څومره ډیټا ستاسو په موبایل کې کتلې وي نو هغه ټوله ډیټا تاسو ته راواوړي ملګرو. که ویډیو مو خوښه شه لایک کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ، او زما فیسبوک پیج فالو کړئ. نو ورځو ملګرو د موبایل سکرین ته ملګرو، د دغه لپاره به د موبایل ډایل فون ته لاړ شئ. د موبایل ډایل فون ته چې لاړئ ملګرو، چېرته چې تاسې نمبر ډایل کوئ هلته به راشئ. نو دغلته ملګرو دغه کوډ ډایل کړئ، سټار هش سټار هش څلور شپږ درې شپږ هش سټار بیا هش بیا سټار. دغه هم چې انټر کړه دغه کوډ ملګرو، دغلته د یوزیج سټیسټک دغه دویم آپشن باندې به کلیک کوئ. په دغه هم چې کلیک کړه ملګرو، نو دغلته چې څومره ډیټا مثال استعمال شوې ده، ستاسو ملګري استعمال کړي، دا به ټول درته راواوړي ملګرو. دلته وګورئ فیسبوک استعمال شوی، شپږ نه 14 تیري فیسبوک استعمال شوی، 15 نه 8 تیري واتساپ استعمال شوی، ټیک ټاک استعمال 4 نه 8 تیري. نو دغسې به تاسو هغه ټوله ډیټا راواوړي چې ستاسو ملګري استعمال کړي د ستاسو په موبایل کې. نو ډېر یو ښایسته طریقه ده، ډېر یو خوندوره طریقه ده. نو ملګرو الله دې وکړي چې دغه سیټینګ ستاسو خوښ شوی وي. نو ملګرو که دغسې نور ښایسته سیټینګونه، ښایسته معلومات غواړئ، نو زما یوټیوب چینل حمید الله افیشل په نامه د سره سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج د سره فالو کړئ. تر بیا او بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت.